د افغانستان قانون او د طالبانو حکومت عواید څنګه ډیر شوی؟ په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو سرپرست حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د افغانستان له قانونو د دوی ترلاسه کوونکو عوایدو ډیرېدو خبره کوي او هیلهمندي ښیي چې راتلونکو میاشتو کې د نوي قراردادونو له ورکولو وروسته به د عواید نور هم لوړ شي. په افغانستان کې د کوچنیو او منځنیو کانونو د کیندنو د دوام ترڅنګ اوس مهال د طالبانو حکومت د سترو کانونو، ګازو او نفتو د کیندنو په اړه هم له نړیوالو په ځانګړي ډول له چینایي شرکتونو سره لیده کاته پیل کړي چې د دغه جنګ ځپلي هیواد قانونه د مدیریت په اړه هم بحثونه پنځولي دي. تر اوسه د 3 سترو چینایي شرکتونو چارواکو له طالبانو سره لیدلي دي. د چین د نفتو ملي شرکت چې د تیر حکومت پر مهال د افغانستان په شمال کې د سرپل د نفتي سرچینو د استخراج قرارداد ګټلی و او MCC شرکت چې د میساینک کان قرارداد ورسره دی د طالبانو سره په لیدنو کې د خپلو کارونو بیا پیلولو چمتووالی ښودلی دی. د اردن شرکت چې د چین د سترو شرکتونو له ډلې بل هغه دی چې مشر هاین ما د طالبانو د قانونو له سرپرست وزیر په لیدنه کې د افغانستان د طلا کانونو په استخراج کې د 400 میلیونو ډالرو پانګونې وړاندیز کړی دی. د دوی خبرې اترې تر ډیره د سترو کانونو لکه میساینک، طلا، نفت او یو شمېر نورو کانونو د استخراج پر څرنګوالي ورټولې وې. له طالب چارواکو سره د چینایي شرکتونو د استازو له لیدو کتو داسې بریښي چې دغه شرکتونه د افغانستان د قانونو د کیندنو د قراردادونو په ترلاسه کولو کې له نورو ځان مخکې کوي. خو طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د عوایدو رئیس مولوي محمد رسول عقاب BBC ته وویل د چینایي پانګوالو پانګونې ته چندان هیلهمند نه دي. چینایي پانګوال په دې وروستیو کې ډېر علاقمندي ښیي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو کله هم چې موږ له دوی سره مجلسونه کوو له دوی غوښتنه کوو چې په کوم ځای کې چې پانګونه کوي باید په قاطع ډول رامخکې شي او عملي ګام واخلي، نه دا چې خبرې یوازې شعاري بڼه ولري او وخت سره ضایع کړو. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.